د نن ورځې دوه ډیر بد خبرونه. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. لومړی خبر پاکستان. په پاکستان کې یو ظالم خاوند خپل ښځه په وکټ کې تړلې او له هغه وروسته ترې پښه غوڅه کړې ده. د رسنیو د راپورونو په وینا د پاکستان د پنجاب ایالت په مظفرګړۍ کې یو ظالم خاوند خپل ښځه له دې امله په کټ کې تړلې وه چې پیسې نه ورکولې او وروسته یې ترې پښه غوڅه کړې ده. ځایي پولیس وایي چې یاد کس یې نیولی دی او له هغه نه نورې ګروېږنې روانې دي. د پولیسو په وینا عتیق الرحمن نشی دی او کله چې له خپلې ښځې نه پیسې غوښتې وې او هغې نه ورکولې نو خپله ښځه یې لومړی په کټ کې تړلې وه او وروسته یې ترې پښه غوڅه کړې وه چې وروسته د ښځې په چیغو د هغې پلار را رسېدلی او خپله لور یې له مرګه ژغورلې وه. دغه ښځه چې شدیده ټپي وه نږدې روغتون ته په عاجل ډول رسول شوې او له هغه وروسته یې پلار پولیسو ته ویلي وو چې زوم یې د هغې د لور د وژلو په نیت پر هغې سخت او ظالمانه تشدد پیل کړی و. پولیسو د یاد کس پر ضد قضیه جوړه کړې وه چې تر څو ورځو پلټنو وروسته یې نیولی دی. دویم خبر افغانستان. د بامیان ولایت کې یو بله پیښه شوې ده. د بامیان ولایت مرکزی فولادي 3 په شپینۍ سیمه کې یوې کورنۍ د بېوزلۍ له کبله خپل د 45 ورځو ماشوم په 50,000 افغانۍ پلورلی دی. 45 کلن غلام او 20 کلنه مرضیه د 5 ماشومانو مور او پلار دی. مرضیه وایي نوی زیږېدلی ماشوم ته یې خواړه نه لرل چې له همدې کبله یې ماشوم په خوارځواکۍ هم اخته شوی و. دې زیاته کړه مرستې لپاره د بامیانو د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون ته هم ورغللو خو هغوی بهانې کولې او مرسته یې راسره ونه کړه. موږ اړ شولو چې د ځان او د خپلو بچیو د ژوندي پاتې کېدو لپاره دا ماشوم بلې کورنۍ ته ورکړو. الله دې په هېڅ مور داسې ورځ نه راولي. دا په داسې حال کې ده چې د په دې ولایت کې د بېوزلو کورنیو سره د مرستو او بېوزلۍ د پای ته رسولو ډیری بنسټونه فعالیت کوي خو له دې سره سره بیا هم په دې ولایت کې د بېوزلۍ کچه مخ په لوړېدو روانه ده. تېر کال په ننګرهار ولایت کې هم ورته پیښه شوې وه. یوې مورکۍ د بېوزلۍ له کبله د خپلو 2 ماشومانو له جملې یو په 10,000 افغانۍ پلورلی و. قدرمنو لیدونکو که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډېر ژر او په لنډو کې خبر کړئ زموږ چینل د سره حتمن او ضرور سبسکرایب کړئ، ویډیو لایک کړئ.